السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د ټلیفون خبرې ریکارډ کړئ. هو ملګرو مثال کې څوک تاسو ته ټلیفون راکوي او تاسو غواړئ چې د هغه د ټلیفون خبرې ریکارډ کړئ، نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او دا کومه طریقه زه تاسو درښیم، په دې طریقې کې به د هغه کس خبرې هم ریکارډیږي او تاسو کومې خبرې ورته کوئ هغه به هم ریکارډیږي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده کال ریکارډر. ملګرو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره را ډاونلوډولی شئ. ګوره دا کومه ویډیو تاسو ګورئ، د دې ویډیو په نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو د ویډیو په نوم کلیک وکړئ تاسو به د ویډیو ډسکرپشن خلاص شي. دلته به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې اپ لینک ورته لیکلی وي، نو په دغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو له دغه لینک څخه بیا تاسو هغه اپلیکیشن په ډېرې اسانۍ سره را ډاونلوډولی شئ. نو کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. لاندې ګوره اګری بټن ده، په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس دغه له تاسو پرمیشنان غواړي، نو په دا ګیو پرمیشنز بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ. دغه به ټول تاسو دلته الاو کړئ. نو کله چې تاسو دغه الاو کړئ بیا لاندې ګوره نیکسټ بټن راځي، بیا په دې نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا اخري ډن بټن ده، په دې ډن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ د دغه اپلیکیشن نور کار خلاص و. اوس هر څوک تاسو ته ټلیفون راوکړي هغه به هم ریکارډیږي، یا کې تاسو شروع کړئ هغه خبرې به هم په خپل اټومیټیک ریکارډیږي. او بل ګوره ملګرو دا یو اپشن به لازمي آنې په دا اکاونټ کې درې لاین را روان دي، په دې به کلیک وکړئ. بیا ګوره موږ سره دریم اپشن د سټینګز، په دې به کلیک وکړئ. په دې سکل هم تاسو کلیک وکړئ. ګوره دغه اول اپشن ریکارډ کالز، که چیرې دا اپشن آپ و بیا خبرې نه ریکارډیږي، که دا رقم بیا خبرې نه ریکارډیږي نو دا اپشن به هم تاسو آنوئ. نو اوس ګوره له دې بعده هر څوک تاسو ته ټلیفون راوکړي یا تاسو ټلیفون وکړئ هغه به په هغه اپلیکیشن کې په خپل اټومیټیک ریکارډیږي. نو ګوره زه اوس راځم دلته یو نمبر ته زه ټلیفون کوم، زه رالم دلته ګوره دې نمبر ته زه ټلیفون کوم او ګورئ چې دا زموږ خبرې بیا ریکارډوي که نه ریکارډوي. نو دې ته ګوره ټلیفون وکړئ. نو اوس یې ګوره تاسو کتلی شئ چې دلته ټلیفون روان ده. ګوره په دا اکاونټ چې کوم سور نشان را روان ده دغه زموږ خبرې ریکارډوي. کېدی درته راوکړم دا نشان به په خپله راځي، که موږ وروکړو دا نشان به په خپله راځي او دغه به زموږ خبرې ریکارډوي. نو دغه رقم ملګرو ګوره زه اوس راځم دا کاټومه او ګورئ چې ټلیفون د اوس دا کوم خبرې چې موږ له هغه سره وکړلې له دې نمبر سره وکړلې دا ریکارډ شوي دي که نه دي ریکارډ شوي. نو اوس راځو ګورئ. نو زه بیرته راځم هغه اپلیکیشن خلاصوم چې هغه خبرې ریکارډ شوي دي که نه دي ریکارډ شوي. ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې تا وایي دا اوس صدقې مخته 0 منټ سے ګوی صدقې مخته ته په 1 2 3 باندې ټلیفون کړی و او 8 سکنډه تور سره غږېدلی. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دا خبرې پلی کړئ خالي په دې به کلیک وکړئ. په دې سکل هم تاسو کلیک وکړئ. ګوره دلته یو کوچنی نشان راغلی، په دې به کلیک پسې وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی شئ برای مهربانی مزید معلومات یا کومې خبرې چې موږ ورسره کړې وي هغه یې ریکارډ کړې دي. دلته ګوره تاسو له دې بیرته ډیلیټولی هم شئ، یعنې په وټساپ په مسنجر کې بل چا ته ورلېږلی هم شئ، او کوم چیرې په میموري کارډ کې شوی وای، د موبایل په ګیلري کې هم شوی وای، د موبایل په سټوریج کې هم شوی وای، بیا په دې سیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا تاسو کولی شئ. نو د دغه کوچني اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د هر چا د ټلیفون خبرې ریکارډ کړئ، که تاسو یې وکړئ یا کېدی درته راوکړي هغه به په خپله ریکارډوي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.